که د خدای ظالمه زه خو دې پلان نه ډېر تنګ راغلم یا ولې مړه یو شان راته وایي چې کار روزګار دې نشته او بس یو شان ګرځي لوپر ګرځي ما ته وایي زه لوپر خو نه یم یاره یم بس څه وکړم مجبوري ده یو چیم نشته یو روزګار هم نه میلاوېږي نو څه وکړم چپاګیا یو اړیل در کومه ولې شلو کې خرچر کې شته کو نه مړه ولې پیسې خدای ما ته وسمجي خنو بیا وره د پښتو فلمونه یې کتلي کو نه ګورې که نه بلکل هغه جهانګیرې مانګیرې جهانګیرې داسې کار دی که نه زه ستا نه جهانګیرې جوړوم او خو د لکه د سکرین بدماش دی او تا نه به زه د دې علاقې بدماش جوړ کړم داسې وې دا ټیک وې اما او یو خبره مې موره داسې ګوره وروره په دې باندې مې پوره خرچه راځي څنګه نو داسې چې په هر کلي کې به زه یو کس ونیسم او زه به دا خواره کړم چې په بله کلي کې یو چپاکي بدماش راغلی دی توبه اور خولې کې وړي کو وروره وایه چې په ډز وړي په ډز یې دل وړي کو وایي چې دا کس اغوا کوي اغوا کوي یې دله او کو وایي چې د خولې نه اور روباسي او ویسېځي نو ټول کمالات په هغه چپا بدماش کې دی دا به څنګه کوم زما خوليه څنګه ده اور جوړوم دی لکه او خرچه خو به ورکولی شي که نه بلکل پیغام ورته ښه نه بیا وایې خوليه به دا ټوپۍ نه ده دا به راشي داسې پرې ښکر به شي ټیک شوه دا صدر دی نه دی پاسه دې صدر نه پاسه ودرېږه لږه سټایل له درې جوړوم داسې کړې که نه دا صدر به والې دا به په دې اوږه داسې ور واچې ټیک شوه او داسې ما ته وګوره دې خوا او داسې شاډولې نه دي داسې شاډولې به روانې شاډولې به کیسې مړه شاډولې دې ته وایي چې یو لاس په داسې ځوړن دي او بل به هغه جهانګیري سټایل دی بس ټول که نه به داسې لکه هغه داسې تڼۍ به مې کولو وي تڼۍ مه پرانېږه مره خیرونه ما خیرې جوړوي کال کې لامبلي وي او که نه یار نو بس بیا بند وساته داسې به داسې لږ کالر داسې کا بس دا سټایل لري نو څنګه چلې د نن نه پې د دبو پرې کار شروع نه کوو نه که نه نو ما سره څه دي خلک خو د وټلې نه یېرېږي وټله کوم نه بېغمه سره ما یو یار شته هغه سره مشري شته به درته زه راوالم او ګورې هغه به هم له شلو روپۍ بیا د میاشتې بولې به پکې ګورې رښتیانو نه اچې ګورې ښه که نه که مقلب زه ګورې ډر نه ډېر سخت یېرېږم یا بېوقوفه تشې کوکي به یو مردکي به پکې نه او تش هغه کور پې دارو به پکې چرې ډس او ډزار به کوي او ته هلکه د ډزار سره خو دې را خپله سمبو خو دې ده شاهد خان دې را یاد کړه بلا وجه تا که په سم کمالات دي اچې چې بیا مې فلمونو کې خلک کوي وایي کېدی شي داسې وې خولې ډېره مه وازه که نه هغوی خولې داسې مختصر غوندې بس ما ته به ډایلاګ ښه ګورې ما نه ګورې ډایلاګ کېدېږي ښه که نه او ګورې یو خبره مور چې کوم ډایلاګ درکړم که نه هماغه شان به کوې ښه بس صحیح ده ځه نو ورځو راځه هغه مشین ته رالو زه ورته شم راځه وره کنه منډې وښیه ګورې تاسو ته پته نه لګي چې چپې بدماش راغی دا دوی ته نه دي ویلي ما ورته سره ویلي د نیا مېړه دا خبرې مه کوه سټایل دې A1 دی ښه ماشومانو درنه منډه کړئ دباو دې منم ورځو په خیال کوه چې نه چې ګورې چا سره پکې صحیح د رښتیانو تماشه وي ګورې بس ته خرش پرش خرڅوه که نه داسې سټایل لري ظالمانه چې یو سړی به هم راله مخې نه راځي دقه درته وایم بس ګورې یو خبره مې وره یو خبره و چې بګې ګورې ګورې ګلو شلو بیا مه ګورې نیمې ستا نیمې زما ښه راځه مړه او که نه ډایرکټر زمونږ زړه ډېر غټ دی راځه غټ دی دا بیا خلک پیسو تړی نه نیسي کلي کې داسې خوب پیدا وکړه وایي چپې بدماش راغلی دی خاموش آکا او کنه په لارو کې راته دلته ګورې خیر خو دی دا څنګه راګاډي زما علاقه کې وتړلې بې اجازته وروره دا چپې بدماش دی په دې ټول علاقه کې د ده د بدماشۍ یو درز دی او دې ته لا پته نه لګي پرېکه مړه زما انټروډکشن ورته راوکړه وروره دې پسې ړومبي په سړي باندې ډز کوي چې د ډز نه بچ شي که نه نو بیا د ده د خولې نه داسې یو اور یو لمبه وځي بیا په هغې سیزي हाँ पार चौक से गंद में दे तो Oh no لکه وروره چېرته دی چېرې سره اوس تېرا دی سر شي خدای ظالمه دوی سره جوړ دا ماشین د رښتیانو د سورې کیمپ یې راځه چې ځو چپاګیا ستا د لاس به زه یو ورځ د ملوکو په ټول کې ځم نه روجانه بس مونږ ځو دغلته هم لږ ډېر ضروري کار دی ښه یه ګله خدای دې له دې نه نور مه بدرنګه کوه ډېره مهرباني راځه را واپسي راله ښه ده څه کوې لکه وعلیکم السلام چپا بدماش پسې ګرځم یار زموږ په ګیټ باندې ډزې کړي دي ولې خیر شه والله پته نه لګي څه حادثه پرې راغلې ده دماغ یې کار پرې کوي هغه پسې خو موږ هم ګرځو که نه زما په رور باندې ډزې کړې وي دا څه وې او که نه زه خو یم راځه چې زه پسې راګیرې کړو دا به کوم ځای کې پیدا کړو ای منګریا
ته څه وایې چې چپې بدماش په زه په کلي کې ګډ کړم نه دې ماته شي چپاکیا تاسو وایئ چې میدان به څه ګټه ده میدان به څوک ګټي دا راته وایه چپا بدماشه تا به چېرته په ګیدړانو ډزې کړي وي دس کوه چې په میدان دې پته ولګي ارمان دی چې بچې دې ټایم کې را سره پتې نشته ګنې ما به تا ته د پتو چل خولی و دې چپاکه تا ته دا شپه دې نه یادوي دا راته د میدان پته یادوي او چپاکیا دا زمري هغه ډایلاګ ورته ووایه بس بچې اول ګزار دا زمري وي دا درواله ولکه سړي خو په رښتیا سترګې ترې تخته ودرېږه بچې تاسو چپې چیړلې دي چپې ولاکو د مور په غېږ کې فلانه پټ دی د چپې د ډزو نه په 1947 کې انګریزان تښتېدلي دي نو تاسو ورته څه یې تباه و برباد که په 1985 کې پیدا شوې او په 1947 کې د انګریزانو زغرولو دا دومره دروغ په اوچته که هغه سړی دې ملک او خپل دې د میخې رسوټې ده روپا څه پیسې والا څنګه په کړه کړه وخاندله ورکولی یو پنساوي پنساوي چاته 100 روپۍ به راکړې ښه ولې موږ تا سره په 500 روپۍ ولې هغه سړی مې چاته 1500 روپۍ پاتې وې بس مړه هسې ګپ یې ولګاوه ورکوله نه به پوره 100 روپۍ راکړې ورکوله ما چې پکې دونه ځان څښاک وې دا ورته هغلته هغه نیر کې ولې دا صحیح مې در نه بوته ده صحیح ده لاړم د بچانو خیال کوه ښه لویه بنګه وبره به څو شاته روانې اوس خو به سم مجور شو که نه وای مخکې ګوره یلکې دا پیرې کوم خوا روان کړي دي دکان مکان پرېږده زمونږ د کور ور خو دې لیدې دی که نه ډارېک هلته راته والې که نه تړیپې که ای ماشومه د چپاکي یو ډایلاګ او په دویم ډایلاګ باندې اوس شاباس بیا اوبه مو پکې وانه چېرې لښتي ګورې خالص پی او زه ما پلار خالص پیټ کیټ ګورې پرېږدې خوله ماته که کله ما دا اوږد ډایلاګ کله در کړو شارټ کټ ډایلاګ در کوم او شارټ کټ یې وایه دې مړه راځه اوس په مې ورو تجربه کېږي راځه ګورې اچھا ګورې دا قسطنو ډرې سم مزه کوي چې دا یو چا دې ویلي او دا ډېر کوي ډایرکټر خو دې زیمه ډایلاګ خو درله زه در کوم ډایرکټر صاحب او چپا خان موږ به تا ته سلوټ وکړو یا د خدای بې انصافه دا جي دې لیونی کو یو خو ته بې موره بې پلاره ویشت اوس ته دا بل خوار غریب اوچت کو غرق ورته کې د خدای بې انصافه څه کې ټول کلي ختمې سه نه که نه بابا ته د هغه نه څه خبر وې خو د هغې اجرتي بدماش چې کومه بازار کې به یو چاند ګرځېده بریتونه به یې تاول د هغه چمچه وه ما وې راشه چې ړومبي وله دې دنیا کړم تره د چپاکي نه مې د هیرو جوړ کړ نه به اوس ولس تا کور ته راځي او نه به پولیس تا کور ته راځي او پر ټول علاقه باندې یو راج دی ته اوس مخکې ګوره چې څه کېږي مور دې د زل گزار شه ته به وایې که د کوچیانو د ذاتې داسې لکې را لکې اوس تاسو نه 2 قدمه مخکې 2 پولیسواله روانو چې دا چا پسې راغلی دا جی دا ته څه خبرې کوې اوچته شمله ګرځه اوچته اخر ستا زوی چپې بدماش دی چپې او د دشمن د کور مخې ته پرانیستې تڼۍ ګرځه پرانیستې زه خدای نیم والې چې پرانیستې تڼۍ ګرځم څه کې په ماشو مې خوري نو ماشو په سنډا کې سو دا بابا کور ته د طالب اوس کور ته پیان هم درځي هر څه به درځي هر یو دوکاندار به دله هر څه په خپله در وړي ځه کور ته د کور ته شبه راځه لږه لکه چا را باندې ډزو کړو خدای ظالمه د خدای بې انصافه د موټر سایکل ټیر پنچر شو دا دیوا دا خو مونږ هسې پاټ جوړو دا خو مونږ پاټ جوړو دادا دا کور ته د کور ته دا ټچونه مونږ باسه عزت په مشر مې میرا دې ځل د سونو په غرس کې نه شو چې کله وي یاره انشاءالله چاړه ماړه مله ورکړې ده بس ښه به شي انشاءالله را روان کار کې به ښه شي لکه لړۍ میا په کلي کې بدماش پیدا شوی دی اوس هم یو سپلی کو او رویس غلولو
چپی بدماش نومېږي چپی بدماشو چپی بدماش پکې رقم دی نه پیدا شو د لړمې بدماش په بدماشۍ کې چپی را پیدا شو یاره خانجي پته راته نه لګي خو بس ښه مضبوطې منډې رانه وویستې یو یې سپلی کړو موږ ترې رالو پرېږده منګریا مړه چپی بسي او د هغه بدماشي بسي راوالی مشران راځئ دا څنګه چل دی یار ټول کلي را باندې خبر دی هلکه ته به بیا زمونږ سپېدار ولې راځي او که نه ځانې ځه پیم نه پرېوته ته بیا نه کې شا باندې مه ګوره ګورې ښه راځه راځه یعنې که دا سړی خو پرې شوي شته خانجي دا خو یې وختي میشتري ته راځې دلته د رشتو چلو خیم لکه ډزو ډکې ظالمه باسه باسه دا خو ماله پیسې راکوي د پیسو لپاره دا کار زه کوم څه هغه راځه باندې واپسې خپله بدماشي راځئ او که نه خدای دې بیخ وباسه ګوګریا ټوپک پرتې دي دا څه پرتې دي تخته راواخله یو ورځ د املوکو په تور کې زم چپاکي غرق شي د کانګرې په ټس کې لاړې بټک رحمه